د نن ټکی اسیا یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. که دا ستاسو لومړی راتګ وي، هیله ده زموږ په چینل کې اشتراک وکړئ او د څنګ بټن یې هم ووهئ. د ټولو ځوانانو مشرانو دوستانو زیاته مننه چې دې غونډې په جوړولو کې هلې ځلې وکړي. موږ له دې مخکې د دې لپاره چې دا غونډه جوړه شي یو انسجام درلوده په سرینا کې. بس دا موجود و چې ولې په سرینا او ولې په کانټیننټل کې باید غونډې وشي، باید د ولس په منځ کې غونډې وشي، سړک په سر باندې باید غونډې وشي، په ولسوالۍ کلي او قریه کې باید غونډې وشي. مګر موږ ګورو یو ځل بیا د تاریخ تکرار په افغانستان باندې او په افغانانو باندې راګرځي. موږ په واک کې داسې کسان لرو چې هغوی د لویې جرګې په تاریخي او لوی ملي ارزښت باندې داسې ملنډه ووهله چې د هغه مقابل کې یو سل یو کال مخکې غازي امان الله خان په همدې ښار کې خپله توره له تېکې راوباسله او انګرېز سفیر ته یې وویلې چې موږ له دې نه وروسته له تاسې سره د یو خپلواک ملي ولسي او آزاد افغانستان په توګه باندې اړیکې پالو او اړیکې لرو. که چېرې ته نه یې پوهې توره یې راوباسله وای په دې توره به دې سر درتېر کړو. نعره تکبیر! نعره تکبیر! نعره تکبیر! یو سل یو کال وروسته د اسټرالیا غوندې یو وړوکی ملک چې په اوبو کې هره ورځ ډوبېږي، جزیره ده، دلته بې ټول 100-200 عسکر راغلي وو. د عسکر د موږ او تاسې د وژلو لپاره راغلي وو. عسکر د افغانانو د بمبار لپاره راغلي وو. عسکر د افغانانو د کورونو د تلاشي کولو لپاره راغلي وو. یو نر افغان پیدا شو، هغه یې مردار کړل، هغه یې ووژل، هغه کور ته دی واوښتل، هغه خپل ټوپک مې باندې راتاو کړ، غلبې غلبې یې کړ. د دې په ځای باندې چې افغان حکومت همغه حکمت الله ته، همغه مېړني ته چې یرغلګر یې ووژل، د خپل کور دفاع یې وکړه، د خپل وطن د خپل ناموس دفاع یې وکړه، هغه ته مډال ورکړي غازي وزیر اکبر خان، هغه یې بندي کړی او د همدې سفیر په پوښتنه باندې د لویې جرګې پرېکړه نه شا کېږي. لویې جرګه کې 400 دغسې سپین ږیري ځوانان تکړه دي، د وطن مخور راټول شو، ویې ویلې چې د طالبانو سره موږ 400 بندیان یې ټول پرېږده. ده فرمان هم ورکړ، حکم یې ورکړ، مګر بېرته یو سفیر په پوښتنه باندې، هغه سفیر چې یو سل یو کال مخکې غازي امان الله خان ورته توره وښودله چې که د ما په چارو کې دې بیا مداخله وکړه سر دې پرې کوم. نو موږ خپلواک یو، موږ سوله راوستی سو. په همدې ښار کې 5مه حوزه کې، په 5مه حوزه کې تېره ورځ د وردګو شورا ته مې ملګري دوستان هسې وایي موږ د 82 کس نه شهید کېږي. ولې؟ دا د طالب په قلمرو کې شهید کېږي. باقي امین تاسې به پېژنئ او که د سولې نه پرته بل کار نه وو. موږ غونډې کوو، لاریونونه کوو، جنجالونه کوو، که موږ ته څوک لاس راواچوي خو 2000 مسلې به رسوو. نعره تکبیر! امین وردګ دې زنده‌باد وي. د وردګو شهیدان چې روزمره وژل کېږي، کول کېږي، د رئیس جمهور نه، د عبدالله نه، د موږ دا خواهش دی او د موږ دا سلا وکړو چې موږ خپله دفاع وکړو. هغه غله چې په 5مه حوزه کې دي، ما ته دې سلا راکړه، زه اوس ولاړ یم چې زه دفاع وکړم. نور هم په خدای سپارم. بله ډېره مهمه مسله دا چې نن نړۍ کې دا اجماع موجوده ده چې موږ افغانانو ته سوله غواړو. موږ باندې دا جګړه 20 کاله امریکا تحمیل کړې وه. امریکا راغله په افغانستان کې تروریست ده، په افغانستان کې وایي القاعده ده. د القاعدې مشر یې چېرته پیدا کړ؟ په ایبټ آباد کې پیدا کړ. تاسې کومه ورځ د امریکا الوتکه ولیدله چې دا تللی اسلام آباد یې بمبار کړی، کراچۍ یې بمبار کړي، لاهور یې بمبار کړي، دا ایبټ آباد یې بمبار کړي. دی راغی موږ یې بمبار کړو، فاسفورس بمونه یې په موږ استعمال کړل، د بمونو مور یې په موږ باندې استعمال کړه. موږ ټول غلي وو. نن هماغه امریکا لاړله، ملا برادر سره کېناستله چې زه سوله رسم کوم. زه دلته لګیا یم، پورته پورته غورځم چې سوله نه کوم. زه یې ولې نه کوم؟ ته خو د امریکا استازی یې دلته، تا خو په د ملي وحدت حکومت د جانکیري په امضا او د هغه د لاس په جګولو باندې رامنځته کړ. ته دا اوس په هر کې ناست یې، د خلیلزاد او د پمپیو په حکم باندې ناست یې. ته دا اوس خبره کوي د لویې جرګې پرېکړه نشې منلی، د
استرالیا او د فرانسې د سفیر خبره ردولی نه شي. ته په کوم جرأت باندې وایې چې زه سوله نه غواړم؟ همدا ډاکټر صاحب غني سره لیدلی ملګرو ډله دوی ویلي موږ بندیان نه خلاصوو. د بندیانو معامله طالب له امریکا سره کړې ده، ما سره نه ده کړې. زه یو هم نه خلاصوم. بله ورځ یې فرمان ورکوی سلسله خلاصوم. بله ورځ پمپیو زنګ ورته ووایي ټول خلاص کوئ، ټول خلاصوم. بله ورځ د لویې جرګې په نامه باندې د خټو پزه جوړه کړله، بیا ورته سفیر په موږ باندې یو معامله روانه کړې، یو مستي یوه سفیري را باندې روانه کړې. ډاکټر صاحب غني وایي 90% افغانان په فقر کې ژوند کوي. 100 کاله د امریکا میلیارډونه ډالر څه شي، زه 90% په فقر کې ژوند کوم. زه غریب یم 90%. دا پیسې چا سره دي؟ دا حساب به څوک کوي؟ جګړه خاکی جبار ته رارسېدلې. دلته د خاکی جبار ملګري راغلي دي. دا اوس په خاکی جبار کې د ملي اردو، ملي پولیسو د حکومت هېڅ نماینده نشي ګرځېدلی. په دې سبز کې شکردره کې موږ تېره ورځ ډاکټر صاحب عبدالله ته ورغلي وو. په سپین بولدک کې د ملي دفاع وزارت د لوړپوړو چارواکو په موجودیت کې نظامي تمرینات روان وو. ډاکټر صاحب عبدالله ویلي وایي خط اول جنگ در شکردره است، تمرینات در سپین بولدک می‌کنیم. چی نشان نیست؟ برابر بازوان سبزکن را نگهداری کنید از بی غیرتان وطن را. ماشاءالله. تاسې ټولو لاس جګ کړئ چې موږ سوله غواړو. دا په لاس جګولو چې ډولونه کېږي، همدغه ملګري، همدغه دوستان، همدا کابل میشتې ټوله ورځ غني ته هم لاس جګوي، وزیر ته هم لاس جګوي، والي ته هم لاس جګوي، ولسوال ته هم لاس جګوي. چا چې موږ ته پیسې راکړي، ډوډۍ راکړي، هغه ته هم لاس جګوي. مرګ په همدغسې خلکو، خیر وشي. مرګ په همدغسې خلکو چې دواړه په ورځ کوي. راځئ د دې وطن د مالکیت دا اوله که څنګه چې لرو دا په عمل کې هم پلي کړو. موږ غواړو له دې ځای څخه له کابل څخه دایکنډي ته لاړ شو، پنجشیر ته لاړ شو، خوست ته لاړ شو، کونړ ته لاړ شو، ورزګان زابل ته لاړ شو. ولسي ملي انسجام او سوله راوړو د وطن لپاره، د خپلو اولادونو لپاره، د خپلې راتلونکي لپاره. په همدې باندې پرېکړه ده، ډېره زیاته خبره.